د وسمار بندري ښار مو وکت لږ کم و زیات. نو اوس بېرته روان یو د شویرین خواته. د شویرین د کسل ننداره به وکړو. شویرین یو وړ ښارګوټی دی په مکلنبرګ په پومرن ایالت کې د جرمني په شمال کې، او هغلته مشهور ځای چې دی د هغه شویرین کسل یو قصر دی چې ډېر ښکلی دی، د جرمني له ښکلو قصرونو یو دی، او په هغې کې دننه د دغې ایالت پارلمان هم دی. د پارلمان د ودانۍ کار هم ورنه اخیستل کېږي. یو تاریخي قصر دی، د ځینې برخې د موزیم په توګه هم کارول کېږي، او په شاوخوا کې اوبه دي، ډېره ښایسته تفریحي سیمه ده. نوره ټول ننداره به د نږدې نه وکړو. ښه والی دا دی چې اوس په دغه ټرینونو کې آر ای او آر بي دا ریګیونال یا ریجنال یا سیمه ییز ټرینونه چې دي د یوه ایالت نه بل ته ځي یا د یوه ښار نه بل ته ځي، په دغې کې تګ راتګ اسانه دی، ځکه جرمني کې اوس مهال 9 یورويي ټکټونه دي چې د هغې په وسیله په ټول جرمني کې سړی ګرځېدلی شي، په ټرینونو، بسونو، په ښاري ترانسپورتي وسیلو کې، او همدا ډول له یوه ښار نه بل ته. یوازې هغه ډېر چټک ټرینونه چې دي په هغې کې سړی سفر نشي کولی، یا ځینې شخصي کمپنۍ چې بسونه یا ټرینونه لري، نور په دولتي ټولو ټرینونو کې سفر کولی شي. هغه ټرینونه هم ډېر عالي دي، ښکلي دي، او ډېر راحت سفر پکې کېږي هر ځای. تېر کال هم 9 یورويي ټکټونه وو هغه وخت، خو هغه وخت بیروبار ډېر زیات و. دا ځل ټرینونو کې بیروبار هم نشته دې اوړي کې تر اوسه، خو ظاهراً چې ښکاري. نو که چېرته تلئ راغلی په دغې اوړي کې جرمني ته، نو کولی شئ په دې ټرینونو کې سفر وکړئ، یوه ځای نه بل ځای ته ولاړ شئ. نو راځئ شویرین ته به ورشو، د هغې ښار او د هغې قصر ننداره به هم وکړو، او بیا به نورې کیسې کوو. نو دا دی شویرین ته راورسېدو، او دغه چې ښکاري دا هم قصر دی. اصلا داسې په یوه جهیل کې جوړ شوی، یا د هغې په غاړه جوړ شوی، شاوخوا ته یې اوبه دي، او فضا ډېره ښکلې ده هغې خوا ته چې ورتاو شو. باغ یې ډېر مشهور دی. نو دلته دې خوا ته یو د لوبو د اوبو په سر د لوبو ځای هم شته جوړ شوی. نو راځئ چې ورشو، قصر یې نږدې نه وګورو، باغ یې وګورو، او په اړه به کیسې درته عملته وکړم. دغې ته خوا ته د ښار منځ دی، چپ لاس ته، او دلته چې راشئ بیا همداسې راوګرځئ، دا قصر دی، او همدغه لاره ده، د پل ورپورې وتلی. قصر چې دی په 1850 کلونو کې جوړ شوی دی، خو له هغې نه مخکې هم دلته قصر موجود و. هغه قصر په دې کې مدغم شوی زوړ، او دا د دغې ځای د دوک په امر جوړ شوی. دوک پخوا په جرمني کې داسې وړې پاچاهۍ وې، او دوی د هغه وړو پاچاهیو مشران یا واړه پاچاهان وو دغې سیمې. هغه د مکلنبرګ پر پومرن ایالت اړوند دوک چې و، هغې دا قصر جوړ کړی دی. شاوخوا 615 خونې لري دا قصر، چې ډېرې زیاتې دي، او د حکومتولۍ د ځینو خونو تر څنګ، یا چې هغه حکومتولي پکې کېږي د هغې برخو تر څنګ نورې بیا د موزیم په توګه کارول کېږي. نو ډېر ښکلی ځای دی، ډېرې زیاتې برخې لري، ډول ډول ډیزاینونه پکې کار شوي، ډول ډول منارې او کړکۍ. ورتګ دغه شاوخوا ته یې وړیا دی، دننه چې ورځئ بیا باید ټکټ وکړئ. دلته یې ټول معلومات شته، نو که چېرته غواړئ ویې ګورئ، ویې لولئ. دې خوا ته یې باغ دی، د باغ ډیزاین یې ډېر ښکلی شوی او ډېر مشهور دی.
نو هغه به هم وګورو. دننه به اوس نه ورځو ځکه ډېر وخت غواړي او ممکن تاسو د لیدلو حوصله مو نه لرئ. د ټولې ویډیو بیا به ډېره زیاته شي، خو له همدې ځایه به یې دا شاوخوا باغ او دا سیمې وګورو. نو دلته چې ګوري سړی د دې خلکو نو ښې مزې کړي دي. بیا له دوهم نړیوال جنګ له لومړي نړیوال جنګ وروسته کله چې د دغې ځای پاچاهي ختمې شوې ټول یو آلمان شو، یا د هغې نه هم یو څه مخکې دا برخه هم له عمومي جرمني یا پخواني جرمني سره یو ځای شوه. او بیا په 1945 کال کې چې کله دوهمه نړیواله جګړه ختمه شوه، دا د ایالت مرکز غوره شو دا ښار شویرین، او دلته بیا د پارلمان ودانۍ جوړه شوه. او لکه څنګه چې ګورئ دې خواته جهیل ډېر ښکلی ښایسته دی چې بیخي نه پوهېږم ویډیو کې به تاسو ته څنګه ښکاري، له ښکلا یې سترګې نه اخیستل کېږي. شاوخوا وړې وړې جزیرې پکې راوتلي دي. د دغه شویرین د ښار یا د دغه سیمې یادونه په 1000 کاله مخکې متنونو کې شوې ده، خو په 1180 کال کې بیا فکر کوم د دغه ښار بنسټ ایښودل شوی، ورسره هم د دې قصر او ورو ورو آباد شوی. خپله شویرین کې شاوخوا 100,000 وګړي اوسېږي او په دې ایالت کې له روستوک وروسته تر ټولو ستر ښار دی د نفوس په لحاظ، د اوسېدونکو په لحاظ چې ډېر کسان پکې اوسېږي. نو سیلانیان هم له هرې خوا نه ډېر زیات ورته راځي، لکه څنګه چې وینئ بیروبار زیات دی. دا خلک یو بل نه پوښتنه کوي دلته کومه ښاغلي وایي، همدې ځای اوسېدونکي به هم وي، په جرمني ژبه خبرې کوي. بله ښځه ورته وایي چې نه. نو دوی کې داسې خلک دي چې ډېر په ځوانۍ کې نه ګرځي او کارو باندې بوخت وي، بیا چې لږ زاړه شي بیا په ګرځېدا باندې پیل وکړي او میلې شروع کړي. دا نو لاندې باغ دی او داسې یو غارونه یې هم ډیزاین کړي، یو پل غوندې لارې څه ورته وایي، ډېر جالب ښکاري. دې خواته بیا نور باغ پیل کېږي او دغه یې تر ټولو لوړه مناره ده فکر کوم قصر. دغه دوک د دې قصر جوړولو لپاره د هغه وخت د پروس د پاچاهۍ مشهور معماران او مهندسان را دعوت کړي وو او د دغه باغ ډیزاین هم همداسې مشهورو کسانو کړی. باغ هم ډېر عالي دی، ښکلی دی، مصرف هم ډېر ښه شوی او ښه ساتل شوی هم دی. ګرچې په 1920 کلونو شاوخوا کې د قصر یو ځل ورم اخیستی و، یو څه برخه یې ورانه شوې وه، خو بېرته رغول شوې ده او ښه رغول شوې. اوس به زه وخېږم یو ځل ور، هغې ځای نه به
شاوخوا منظره وګورو. دلته معلومات هم شته د اورنجري. اورنجري نه ښیم کوم ځای دی. دا لاندې فکر کوم رستورانت یا قهوه خانه غوندې ځای دی، ځکه خلک یې ننه ورځي ورغلي ناست دي پکې. میز و چوکۍ ایښي دي. ور به شو بیا د یو بلې خوا نه لاره ده، خو اوس به یې دې ځای ننداره وکړو. قصر ته که متوجه یې بېلې برخې بېل ډیزاینونه لري، ټول یو ډول نه دي. او ښه والی دا دی چې بیا ډېرې ښې سره مکس شوي دي. جهیل هم ډېر عالي دی، ډېر ښکلی دی. دا شویرین ښارګوټی یا ښار هم د همدې قصر له کبله ډېر مشهور دی. مجسمې هم جالبې دي. نو بس پخوانیو خلکو کوم چې دغه سیمو باندې واک چلولی و او دا قصر یې درلود، مزې یې کړي دي دلته. نو بس د عکسو ځای دی، خلک عکسونه اخلي د هرې خوا نه. لږ د نږدې نه به هم قصر نما درته وښیم چې پوه شي څومره ښه او پاک ساتل شوی. تر اوسه هېڅ خط نه لري یا ترمیم شوی. مخکې ما ځینو ویډیوګانو کې یادونه کړې وه چې د هرې ودانۍ یا هر ځای لپاره مینټننس مهم دی او ساتنه یې مهمه ده. یعنې جوړولو نه هم ممکن په ځینو برخو کې مینټننس مهم وي. جالبه ده د دغه کړکۍ باندې کار کېږي، لرې ځای هېڅ ښکاري نه چې دې ته یو مصنوعي پرده درولې ده. هسې ښکاري لکه خپل اصلي چې وي، نږدې نه چې راشي بیا ښکاري چې دا مصنوعي ده. عین د همغه ځای سیمې یا د دغې دیوال د برخې عکس یې اخیستی او بیا یې همدلته وردرولی. نو هغه د کار په وسایلو یا په خوازو په نور شیانو ځای نه دی بدرنګ شوی. باغ هم د دې څو پوړه لري، څو طبقې لري. هغه لوړ ځای ته یې لاره بنده کړې ده، سړی نشي ورختلی. خپله تعمیر هم 3 طبقې دی، د اصلي داسې په یوه لوړه جوړ دی. نو مجسمې هم په ډېرې ظرافت ډیزاین شوې شاوخوا کې چې دي وینه یې.
دروازه ده دې خواته دا تقریبا کومه خوا راځي غرب خوا راځي که کومه خوا راځي دلته فکر کوم سړی کښتۍ هم کرا کولی او په دې جهیل کې پکې ګرځېدلی شي نو که شوقیان وایي کښتۍ ځغلولو کولی شئ دلته راشئ او دا کار هم وکړئ دې خواته بیا چې راپورې وځئ دلته یو پل دی دې پله باندې چې راشئ بیا دې خواته عمومي پارک دی هم د دې قصر اړوند دی یو ډېر ستر باغ و پارک دی ښه نو دې خواته هغه د لوبو ځای هم دی که ماشومان در سره وي کیدای شي هغو سره راشئ او دغه د چکر لپاره ټرین هم شته کولی شئ سړی په دې کې وګرځي سهولتونه کوم چې اړتیا د تورستانو لپاره هغه ټول شته Ja, hier auf der rechten Seite ein großes Reiterstandbild, das den Großherzog معلومات هم ورکوي دغه نو ټول پارک دی او بیخي لاسته بیا نور هم پسې غځېدلی تر ډېره ځایه تللی دی چې سړی نور نشي کتلی ممکن ستړي کړي پارک پای دی نور او دلته لوړ بیا سړک دی او خواته بیا نورې ودانۍ او ښار او بازار او کلي ممکن او دا هم دا باغ دا ونې چې دي موږ د کیکر ونې ورته وې دغه یې ګل دی ډېر ښایسته بوی لري نو دا هم د شویرین له قصر څخه د پښتون ګرځندوی د لړۍ یوه بله برخه هیله ده په نورو برخو کې هم راسره یو ځای وئ او بیا هم زما ملتیا وکړئ ویډیوګانو له دوستانو سره شریکې کړئ کومنټ ورکړئ لایک ورکړئ او همدا شان هیله ده سبسکرایب کړئ چینل او بیا هم راسره وئ په نور خپرونې به او نور همدا لړۍ به دوام لري اوس لپاره ښه وختونه خدای مو سپارم